السلام علیکم دوستانو، تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې د پښتو مشهور سندرغاړي او د نغمې پخوانی میړه د ډیر مودې نه پس دویم واده وکړو. د نغمې او د هغه د طلاق ډیر زیات کلونه وشول، خو بیا هم نغمې دویم واده کړی او منګل تر اوسه پورې دویم واده نه و کړی او اکثره مرکو کې به د دویم واده خبره هم یادوله. منګل چې د لغمان اوسیدونکی دی او اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي، د پښتو سره سره په دري ژبه باندې هم ډېرې سندرې ویلي دي چې نغمې سره د مینې واده کړی او څو کلونه وړاندې د دواړو ترمنځ مشکلات پیدا شول او طلاق یې وشو. د هغې نه پس نغمې دویم واده وکړو، خو منګل بیا هم د نغمې نه ډېرې ګیلې لرلې، حتی چې په یو پروګرام کې د انټرویو ورکولو په دوران کې د څه شعرونو په ویلو سره په ژړا شوی هم چې بیا خلکو ویل دا یې نغمې پسې وژړل، خو نغمې بیا ویل که منګل ما سره مینه لري نو د خلکو مخکې د اظهار وکړي او زه ورسره دوباره واده کولو ته تیار یم. خو منګل بیا په دې خبره باندې چوپ پاتې شوی و. منګل څه موده وړاندې په یو مرکه کې دا هم ویلي و چې د کابل یوې جینئ را سره د واده کولو لپاره زړه ښه کړی و، خو چې هغه کله خبره شوه چې د سره په بینک اکاونټ کې هیڅ هم نشته، یعنې دومره پیسې نه لري، نو د هغې نه پس هغه ښځه ترېنه واپس تلې وه او د واده کولو لپاره یې ورسره زړه نه و ښه کړی. اوس په سوشل میډیا باندې داسې اوازې دي چې منګل بل واده وکړو او نوي عکسونه یې هم په فیسبوک باندې شیر شوي دي. اگر که منګل په خپله په دې باره کې څه نه دي ویلي، خو د تصویرونو نه داسې ښکاري چې منګل بل واده کړی دی. خبرونه او نږدې سرچینو هم دا ویلي دي چې دویم واده یې کړی. دوستانو، منګل او نغمه د موسیقۍ د دنیا هغه دوه نومونه دي چې تر ډیره به د خلکو نه هیریږي، ځکه چې دوی په خپل شناخت خلکو باندې ځان پیژندلی دی. که څه هم د دوی په طلاق باندې خلک ډیر خفه وو چې باید داسې نه وشوي، خو دا د قسمت فیصلې دي. الله پاک چې څه کوي هغه د انسان په وس کې نه وي. دوستانو، دا د منګل باره کې تازه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. د ویډیو د کتلو مو ډېره زیاته مننه کوم. لایک یې کړئ او خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا درنه اجازت غواړم. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.